یاره کابل خو سر نه تللی نه یم هېڅ د کابل سره کابل مې لیدلی نه دا جلال آباد کابل به سره کم ځای تا ستا په سوچ کې به سره کم یاره نو بس همداسې د خلک چېرته په ټلیفون کې عکس راواړي نه مې د خپلو افغانانو مشکلات وګورو ویې ورو تر تاسو یې در ورسوو زموږ د نورو خپلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ بس همدغه شي ته راوتلي وو ژوند دغسې دی چې بې خونده نو بس مزې یې نشته لکه څنګه بې خونده چې راغلو دا خپل کورونه او دا کوټې وهر څه دا بمبومان لګېدلي وو به ټول کته په دشتري تر ننه پورې دا علاقه اوس هماغسې ورانه ویجاړه پرته ده اوبه نه لاندې کاریز نه راخېدو څومره لرې دی کاریز کاریز نه لاندې خوړ دی څو متره به وي څو متره به وي اوس په دا سراچا ګاډي کې چې اوس ځې نه داسې وایي چې نیمه ګنټه لار به یي ته د پاکستان بونډې ته چې پاس ورساوي زموږ د نورو خپلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ سلام وعلیکم سلام تاسو ښه یاست جوړ نعمت ګل دغه ساحه څه په نوم باندې یادېږي دا کڅ مورچل د کڅ مورچل کڅ مورچل و دا تقریبا د جلال آباد نه څومره لرې ده اوهو نو جلال آباد نه خو 100 کیلومتره لرې ده چې هغه تا ته هم نو ولسوالۍ نه هم بیا 2-3 ګاډو کې راخېږو د ولسوالۍ نه د نازیان دغه ولسوالۍ نه د نازیان ولسوالۍ دلته تاسو څنګه ژوند تېروئ د ژوند ضرورتونه بیا څنګه هر څه چې بهر ته وځي سړی هر څه به د بهر نه راوړي یو څه ته ضرورت چې تقریبا هر څه شته هر څه شته ضرورت شو دي چې څو شپې مریض پیښ شو دغلته ستا غوندې یو دوست ته به ټلیفون کړې وړاندې ځای نه به موټر در لګي او بیا هم که دا ستونزه وه چې دغه خوړ مشکل و په هر رقم یې شور پورې کوي خوړ مې بیا ور پورې کوي دلته سیلاب راغلی او کنه خوړ به د مرګ په حالات کې بیا به څنګه په شا بیا پورې کوي بله حل لاره دغسې یو ستونزې هغسې یو مشکل سره کله پېښ شوی دومره ډېرو سره پېښ شوي څه کړي دي هغه څه کړي دغسې په شا باندې پورې کړی دی هغه د مشرخان کوټه ورته هغه باندې ما یو تره زوی دی د ګلزرین پلارو په دغه شا مې خپله پورې کړی دی سیلاو بس درکې نه ته ګاډی پورې ودرېدې اوس که را پورې کولی شې راوړې که نه زه نشم دی پورې وتلی نو صاحب زموږ خو دلته دغه کله دی چې پخوا یې باور وکړه چې روغه داسې یو کوټه نشته دی فکر دی اوبه زموږ دغه اوبه دي دا یې هلکې همداسې کوي دا څه درکې نه راځي نن سبې کې د وخت راواخلو لږه ګزاره کا او بس نو د عمر څومره وخت یې همدغه ځای کې تېر کړی تا هېر نو زه خو همدغه ځای کې شوی یم همدلته شوی یم کله ښار او کابل ته تللی نه مړه ښار او یاره کابل خو سر نه تللی نه یم سره کابل مې لیدلی نه دا جلال آباد چې کابل به سره کم ځای تا ستا په سوچ کې به سره کم یاره نو بس همداسې د خلک چېرته په ټلیفون کې عکس راواړي نه مې لیدلی کابل نه یم تللی بلکل نه یم او بیا د کومو ښارونو له تللی یاره تر نور نه یم تللی جلال آباد نه یم تللی تورخم جلال آباد ته او بل زموږ فکر د کړي زموږ د ګرځېدو ټیم چې راغی موږ دې ځای نه مهاجر شوي یو که نه موږ تاسې او دومره بیا دومره وختیني خو نه یو که نه د جګړو په دوران کې جګړو په دوران کې دلته وتښتي داسې څه حالات و هغه هاي دغه ځای کې داسې توتان لکه هغه پورې ته چې ګورې دا ټول د جهازو بمباري کړي ټوله اوښتي دا باري وګوره دا کنډوالي وګوره دا ټولې لګېدلي بیا زموږ وس نه یې په رسېدلی چې ګېډې نه نفقه پیدا کړو
کوټه جوړه کړو بس دومره پزه مزه دغه ځوانان مو بیا څنګه په چیش باندې مصروف ځوانان خواران داسې درې وژدي ځنه درې خواران کابل کې چرته شی پیدا کا مزدوري کا ټول بهر ملک ته تښتېدلي ما خپل یو زوی ایران ته غریب تللی دی څو وار یې ونیو بیا ور ولګو دغه زوی سره به رابطه هم څه نه خو لا زما سره خپله دغه ګنجی ټېلیفون دی هغه سره به څه رابطه وکړو ملګرو بیا هم درته ښه راغلاست ویو تقریبا 100 کیلومتره لرې له هغه کس سره چې تاسو ولیدل چې هغه هم کار کولو دلته یو بل ورور هم لګیا دی کار کوي همداسې ورځو ګورو چې تر کوم ځای پورې رسېدلی شو خو اصلي موخه مو دا ده چې تر پاکستان سرحده پورې ورسېږو د خپلو افغانانو مشکلات وګورو ویې تر تاسو یې در ورسوو تاسو هم کولی شئ چې دغسې ورونو لاسنیوی وکړئ او دولت یا تجاران یا نور یا ورته دغه چې تاسو ولیدله هغلته یو لاندې چې یو بابا د اوبو نه ډېر سخت شکایت کولو پیپونه نه وو تاسو هم کولی شئ چې دغه مشکلات ورته حل کړئ نو دغلته هم تر څنګ یو بل ورور ولاړ دی چې دا هم په دې سړک کې کار کوي تر شنه اسمان لاندې نه بازار نه خلک شته تقریبا 2 ساعته 3 ساعته وروسته یو موټر راشي هغه هم کله روپۍ ورته ورکړي یا همداسې په تیر شي نو دوی بس دغه خدای ته هیله ده او دغلته لګوي سلام ورور سړی مه شي جوړ تکړه بخیر کراري د ښې الله فضل د ښې ته زما نوم دی اجمال څنګه د کوم ځای شکر الحمدلله هغې باروخلی یم بار اوسېدونکی او دغه ته چې پکې لګیا همدغې سیمې ته څه نوم دې ته خلک للمۍ للمۍ نو دوستانو دغه سیمه ده ډېر به مې نوم اورېدلو زما هم د ژوند تقریبا 15 کاله کېږي چې اول ځل مې چې دغه د سړکونو او دغه د خلکو مشکلات ګورم په دغه لاره باندې اول سفر مې دی بس حکومت هغو بمبار وکړو دا کورونه ټول وران دي خدای په کار کا کړ دي نم لیار شته رہے نم بس اوبه شته رہے نم بس داسې پټی واشته رہے چې موږ پټکیو و د غریبۍ ته راوتلي یا 200 یا د 100 روپۍ وګټو ورځې نور کار شته نه ژوند شته هېڅ شی نشته رہے واده ده کړی واده ما کړی څومره وخت مخکې یاره داسې یو 8 کاله خو به شي د ورځې تقریبا نامعلومې پیسې برابره اټکلې چې ونیسو یا 200 روپۍ بیا په همدې باندې ستا کار کېږي نامعلومه دی وایم چېرته کار شي 200 روپۍ نه چې شي کلدار نه چې شوی رہے نو بیا دا ژوند سره کم برابره بس الله پاک مهربان رہے حکومت نه موږ دا درخواست چې بس موږ غم ونه خوري که نه څه رقم غم درته وکړو غم دا دی چې سړکونه راته جوړ که ښایسته پیپونه راولي او دا کلي لاله جوړ که او که نه دلته ډېر خوار غریب خلک پراته دي دا پوښتنه وکړه درس وایي ولې نشته کوم ځای کې ورته وایي دلته به د کلو کې دي دلته چې تاسو چېرته ضرورت شي بیا نه تر جلال آباد پورې جلال آباد لاندې مارکو له ځو غني خیلو له ځو د دې ځای نه تقریبا د مارکو په بیا څو روپۍ کرایه ده 200 250 روپۍ داسې یو څه چې ما درنه پوښتنه کړې غواړې چې ویې کړې هغه به کومه خبره وي هغه کومه خبره چې ملګرو ته څه ویل غواړې ملګرو ته دا خبره کړم چې بس موږ غم چې ونه خوري که نه موږ ډېر به نه لاجای کېږو داسې نه چې ګونې یو زه ځان درته چې دا ټول وطن هغه داداري هغه نه علاقه کې د ستاسو دره کې څومره خلک ژوند کوي بیا زمونږ هغه بس دا پټي وستاره دا نور هغه پټي وسته شته هم نه چې وایي داسې پټي وستاره بس دا خرګي مرګي کار کا نور داسې کاروبار شته هم نه بس خرګي چې شته وایي خرګي چې دا لرګي چې په راوړي خاص په راوړي خره یادوي هغه بیا د کوم ځای نه هغه درمې پورته دی لوی غرو له درمې د غرو نه راباري ستا نشته نه نشته ډېره مننه خیر اوسې بس هېڅ شی هم نه لرو نه غوا لرو نه وزه لرو نه خر لرو نه کچر لرو نه پټای بس همدغه شي ته راوتلي یو بس الله پاک په دې کې ډېر راکړه کو لږه راکړه ښه یو بل اجمله راته ویل دلته ولور څه رقم سیسټم د 2 روپۍ غواړي یا څنګه چلي
دلته خو ولوري ګرانې اوس نن سبا د 15 لکه 6 لکه کلدارې یو واده باندې څومره مصرف راځي چې همدا ولور مو سره واچي نه ډېرې په راځي وټي وته لکه روپۍ په راځي نو اجمل چې د ورځې 200 روپۍ کار کوي نو 8 لکه روپۍ به څنګه برابر بس ناس په انشي به دی لاله درګه ته نه ډېر مننه اجمل چې برابر نه کا کنه ډېر مننه خدای په امان زموږ د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ماما څال دی خیر الله عزت وکړه خیر قرار نوم د څه دی قدرت الله ماما دغه علاقې ته څه نوم اخلي دې ته کاڅونه او کور د چرته دی کور ما خوا من د تای په لاره کې دی سپینې ژینه باره څومره دې ځای نه لري دی یاره داسې ګنټه مزال به یو ته څه وخت د کور نه راوتلی سبۍ راوتلی او څه یې کړي دلته غواګانې مې دي دغه کې نو بیا د غرمې ډوډۍ موډۍ څنګه غرمې ډوډۍ مې هم دلته دغه کلي کې وخوړه او څو غواګانې دي داسې 18 پورې خو دي 18 غواګانې دا ماشاءالله خیر ډېرې غواګانې دي که نه بس دغه شی دغه بیا څنګه بیا دا خرڅوي تجارت لپاره یا څنګه نه بس ساتوي او خرڅوي ساتوي بس دغه هم کار دی ستا ژوند دلته څنګه دی ژوند دغسې دی چې بې خونده دی نو بس مزې نشته لکه څنګه بې خونده دی داسې بې خونده دی چې شی شته نه دی بس همدغه سپېره وطن دی نه وطن خو ډېر ښایسته نه دی ښایسته هېڅ شی وګوره څومره یو ښایسته هوا څومره یو ښایسته یوه وانه خو چې شی نشي دلته په ګېډه وږي ګېډې چې شی نشته ژوند نشته مزدوري نشته ولې بچي څه کار نه کوي نشته نو څه کار به وکړه دلته ماته کار راوښیې هېڅ شی نشته نو دا بیا ژوند په څه شي باندې تېروئ بس دغسې ناست یو ورځ کلاره کوي کله لږ خوړلی او کله پاتې دلته غټ مشکل څه شی دی غټې ستونزې غټ مشکل دا دی چې سړکونه وران دي بندونه وران دي پټي وران دي کلي وران دي بس شپې سبا کوو دا اوس جوړ شوی اوس شروع دی د شینکي غږ کې وتلی چا جوړ کړه دا د حکومت هغه جوړ کړی مخکې دلته سړک نه و سړک داسې دی ځای له راغلی پورته نه و دغه ته بیز و دغه له راغلی و تېر حکومت کې دوی اوس نه وای جوړ تاسو هغه تېر حکومت کې ژوند هم خو که دې حکومت نه مړه دې کې ښه دی تېر کې خو سره وتی نه شو مونږ خو دې غرو کې ګرځېدو نه یې پرېښودو لاندې چا نه پرېښودل د حکومت هغه ملیشې هغه دوستانو بیا هم درته ښه راغلاست ویو دغه د پاکستان سرحد ته را رسېدلي وو 2-3 کیلومتره کې د پاکستان سرحد دی اخوا بیا پاکستان دی اخوا افغانستان دا هغه سیمه ده چې د ژوند د هر سهولت نه بې برخې دي دلته نه مکتب او نه نور د ژوند سهولت شته خو د ډېرو پښتنو ځوابونو دپاره دلته را څنګ کې را سره ورور ولاړ دی د دې به واورو سلام جوړ په خیر خیر وروره جوړې ډېره مننه کوم چې تاسو نه دلته راغلی مونږ پوښتنه مو کړه ډېره مننه خیر نوم د څه دی نوم سراب ته نختر نه اوسېدونکو نازیان ولسوالۍ دغې سیمې ته نختر نه وي دغې سیمې ته نختر نه وي لږ نور معلومات که راکړې تقریبا څومره لاره شته چې هلته پاکستان سرحد ته ورسېږو یارې پورته خو داسې وایم چې اوس په دا سراچا ګاډي کې چې اوس ځې نه داسې وایي چې نیمه ګنټه لار به یو ته د پاکستان بونډې ته چې پاس ورساږئ نیمه ګنټه لار به یو ته دېرش دقیقې داسې لار دلته تاسو څومره وخت کېږي چې اوسېږئ یعنې دلته خو دا علاقه خو ډېره مخکې جوړه وه هېڅ ستونزه نه وه
او ورڅ مم جوړو بمم جوړې ورڅ مم جوړو ته جنگونه نخته او شي بیا ځنه مونږ ووتو کته لاندې علاقو ته کوشو او اوس هم داسې وای چې دا 11 میاشتې 12 میاشتې دغه وخت هم کاږي چې بیرته راغلی چې راغلو د خپل کورونه او د کوټې ورڅ دا بمبومان لګېدلي و به ټول کته په دشتري تر نن پورې دا علاقه اوس ما سي ورانه اجازه پرته ده نو دومره واسه چاشته چې دا خپل کور را جوړ کو نو دومره بس نه چاسته دومره واسه شته چې غدوري تونه د رادیو دلته ځان ته واچي او بس یو 15 ورځې ته کینې بیا خوري د دې خلک او مشران او ځوانان بیا په چش به مصروف دي دغه د ژوند ضرورتونه په چش باندې پوره کوي دا تر اوسه پورې اوسم لا نه دي راغون شوی د دې ځای خلک دا داسې وای چې 15 برخه خلک هم تنې راغون شي څو اوسم په دور بابا علاقه ولاندې علاقو مان څوک چرته کری کوټو کې څوک قابل کې څوک چرته اوسم په حال خواري دي ته دا حالت اوسه پورې څوک نه دي راغون شوی دا کړی د ورځې د مصرف د کوم ځای نه برابر بعد دا داسې وای چې دغه واړه ماشومان چې تلاړ شي چې توغره کې وچه ولا بیا مونږ لري کې بیرته تش راشي لرګي خاص لاړ شي 2 دړې شي 3 دړې شي دغه لرګي خاص پیدا وکړه دغه راوړي بدلته په حال د تور چودانې په اخلي یا بورې دانې په اخلي او دوی تونه خاص نام دینه نشي 15 ورځې دلته نه ورته ناسي شپږم ورځ باندې وړو کتونه ګوټه راوړي او بس دا سلاتینو تا مخکې څه وظیفه لرله ما خو مخکې دا وظیفه و چې وزې ما وې دلته او کور ما و پټای ما و ستیم ژوند څنګه روان کړی او د ستیم دغه ژوند دا چې دا وای چې دا څومره ځوانان چې دا د غرول سبې کې درومي څوک 3 دړې لرګي پیدا وکړه څوک 2 دړې لرګي پیدا وکړه څوک بیرته تش کې راشي غرونه مو سپیر شو ورته سپیر شو بس دغه لا درګه ته ځګ دا سټور سره ناست پیدا کې بیا هغه خرڅوي بیا هغه خاص کو لیا 300 روپۍ بوشي لیا 400 هم کالداري پوشي بس هغه بیګي او سبې غم ځان لکه بورې دانې یو شی بل شی دانه پراوډ کني دوړه موړ دغه شینه وړه مړه دغه شو مانی شي بس هغه 15 ورځې نه یو شپږ ورځې نه بداغتي او ټټي ته مریض پیدا شي بیا هغه څنګه درملنه کوي ډاکټر شته ډاکټر خو مخکې دلته د کوزه کې د دوه ځانه خلک کلینیکو دغه کلینیک باندې مونږ ډیر کار جوړو هغه بیا پور د پاکستان پوسټونی پازم خډاز ورو کې د کلینیک مجدین ورانکه او بس دلته مړه داسې وای چې مریض پېښ شي اول روپۍ نه یو بشي روپۍ بیا برابر شي بیا ځنه کته بس نیمه پورې کته بیا د چاره سره برابر کو بیا لاندې وباسي بس دا طریقه برابر کړ ډاکټر ما تران دلته نشته او به موسم ورانه لري او مینه پوری کلی کې غړپ نشته را نه راځي او به د کوم ځای کوي او به نه لاندې کاریز نه راخېږي ها څومره لري د کاریز نه لاندې خور د 2 متره به لري ډېر لاندې نه خور نه راخېږي او افسرو د کو کې راوړو خو څه غواړي به څه وشي مونږ لکه نه کلان مې سره راکړی اوري اولاد مې له توخم راکړی او مونږ یې وکړو او دا کنه شنشوب یو دغه تروباس او لاندې درک نو نشته چې دا توخم به مونږ څنګه پیدا کړو او مرستې را سره وشي نیواله که نه چې مرسته که راشي کوزه زموږ لنډۍ کې د خلک سره تعلق او مونږ ته هېڅ شی هم نه راوځي زموږ د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.
Afghanistan YouTube channel. د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.